کم از کم که دغه تپوس رانه الله نه کوي کنه چې دا د الله د کلام به حرمتي کړي او سوځولې دا تاسو مړ نه کړئ موږ لاس نه ورسي موږ ډېر لري دی نو کم از کم د دې تپوس خبرانه الله کوي چې موبایل له دې څومره وخت ور کړو او د الله کلام له دې څومره وخت ور کړو ټي وي او فلم له دې څومره وخت ور کړو او د الله کلام له دې څومره وخت ور کړو او مولوی صاحب چې په جمعات کې ناسو ترجمه کول او درې کسو ته ناسو تاسو نور څه کول او دلته چې د حدیث درس کېدنه پښمارو ته 15 کسان ناسو تاسو نور څه کول او الله وو چې ما پیدا کړې سلوي زمونږ استادو د ژوند مقصد د الله دین اجدا کولی او دغه مطابق ژوند تیرول زمونږ استادو د ژوند مقصد دی ګوره مسلمان نه د خپل ژوند مقصد یې شوی دی دا مسلمان بل الله څخه کامیاب کی کافران به الله کلام سوځي نو کافران به مسلمانانو بچي او نونو بجیلونو کې نه چي فکر مسلمان ځانو پیژاند او د شعوري مسلمان شو کافران بچریم دا قسم حرکت بیاونی